أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تیرہ جمعہ میں دغه دین د خاطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود چې کم تکلیفات تیر شوي دي د هغې بیان څه مختصر کړی او ما درته ویلي وو باقي خبرې به مې انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کړم چې الله پاک دا کم دین او اسلام مونږ ته را رسولی دی دا په ډېرو لویو تکلیفونو را رسېدلی دی. دا دې دپاره دا خبره کوم چې ستاسو زړه کې د دې دین قدر پیدا شي او تاسو زړه کې دا سوچ پیدا شي چې واقعي حضور پاک مبارک څومره الله ته مقرب، څومره الله ته نږدې، څومره الله ته خوښ، او بیا هم د هغې باندې د دغه دین دپاره څومره تکلیفونه تیر شوي دي. لہذا زمونږ دا دین او د اسلام او شریعت دا زمونږ نه څه غواړي، مونږ به دې سره څه کوو. او بیا یوازې حضور پاک نه د هغه په ملګرو څومره تکلیفونه تیر شوي دي او څومره په سختو باندې هغې د دې قرآن او د دې دین خدمت کړی دی. یو ځل حضرت علی رضی الله عنه په مجلس کې صحابو نه یو تپوس وکړ، وی هغه انسان راته وښایه چې هغه ډېر لوی بهادري، لوی بهادر څوک دی، لویه بهادري د اسلام په خاطر په چا کې وه، شجاع بهترین بهادر څوک و. صحابه ورته ویې ته واقعي کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یقیناً لوی بہادر په یو میدان کې چې ته رستو شوی نه دی، په یو جنگ کې چې ته د حضور پاک نه رستو شوی نه دی، حتی د خیبر هغه قلعه چې ډېره زیاته سخته وه، انتهایی سخته، او صحابو هغې باندې ډېر لوی محنت او کوشش وکړه چې دا مونږ فتح کړو، او صحابه پکې ډېر زیات زخمیان شو، چا نه شو فتح کولی. او حضور پاک د شپې نه یو پیشنګویي ورکړه، وی سار وختي به دا قلعه هغه څوک فتح کوي یحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، چې دی به الله او رسول سره ډېره مینه کوي او الله او رسول به د سره مینه کوي، ابه فتح کوي. دا پیشنګویي شوه، خولې مبارکې نه خبره ووته، لوی منقبت دی چې دا چا هم فتح کړه نو بس د پیغمبر مبارک د وینا مطابق د سره د خدای او د رسول مینه ده او د الله او رسول سره مینه ده. سحر وختي صحابه د رسول الله مبارک مخکې داسې تېرېدل، دې دپاره ځان یې خو حضور پاک ته چې ما ته ووایي چې ورځه، ما ته ووایي چې ته مې مشر کړې، ما ته ووایي چې ته مې د فوج مشر کړې ورځه. ولې؟ ځکه پته پیشنګویي وه چې سبا به فتح کېږي، او هغه کس چې فاتح جوړ شي د هغه به خدای او رسول سره مینه او د الله او رسول به هغه سره مینه. نو صحابه ټول مخکې تېرېدل چې دا صفت مونږ ته میلو شي، دا منقبت مونږ ته میلو شي. نو رسول الله مبارک وفرمایل این علی بن ابي طالب، دا ابو طالب زوی علی څه شو؟ وی صاحب د هغه خو سترګې خوږ دي. وی اواز کې وته
نو حضرت علی راوغوښته د سترګو آشوب چشمو سترګې خوږ وې نو رسول الله مبارک د ټولو نه مخکې خو هغه سترګې دم کړې او چې سترګې دم کړې حضرت علی وی داسې الله جوړ کړم لکه چې زما په سترګو اړو بیماري چېته نه وه راغلې بیا توره ماله راکړه چې هندا واخله زه ورځه پې مې صاحب هغې پورې ورسره جنګ وکړم چې یې مړه کړم یا علاقه فتح کړم وی صبر وی د ټولو نه مخکې ته الله توبه او اعلان ورته وکړه چې الله یو دی او ما ورته یاد کړه چې دا د خدای پیغمبر دی نو که دی ومنله نو پرېږې د غږ ورته مه کوه که یو قسم ستا په وجه خدای مسلمان کی دا ستا دپاره د ډېرو قیمتي مالونو نه بهتر شی دی او که ایمان یې راونړه نو بیا شروع پې کوه نو حضرت علی رضی الله عنه ورغی لا ولې هغې له دعوت ورکړه هغې قبول نه کړه او بیا هغه قلعه چې چا نه شوه پته کولی الله د حضرت علی رضی الله عنه په واسطه باندې فتح کړه لوی بهادر واقع اسد الله د الله د زمرو نه یو زمری او په غزوه بدر کې مبارزه به کېده یو طرف نه به کافران راووتل بل طرف نه به مسلمانان ووتل یو په یو به جنګېدل اوس خو د دوبچې شاته ناست یو ډس کوي وی زه بادر یم بادر دغه و چې تورې سره به میدان ته وته د تورې لاندې به راته بادر و اوس خو به د دوبچې شاته کښېنې او چېته پټ غوندې به په چا ډزو کې به مړ کې او تختې به دا بادري نه ده دا بزدلي ده بادري دغې ته وایي چې درې کافر میدان ته راووتل عتبه د هغه ورور شیبه د عتبه زوی ولید او صحابه کرامو له چیلنج ورکو تورې ورته وړقولې وې هل من مبارز شته چې څوک موږ له مقابلې له راوځي خبره اوږده ده به چې د بل وخت درته وکړم خو رسول الله مبارک وی قم پاسه یا حمزه پس حمزه پاسه ترې دی قم یا عبیده پاسه د تره زوی دی قم یا علي زومی دی او د تره زوی دی پاس خپلې ور مخکې کړل عتبه او شیبه ته مخامخ شوې څوک کې وی زه حمزه یم دا څوک دی دا عبیده دی دا څوک دی دا علي دی اکفاون کرامون تا زمونږ عزتمن برابر د ډلې ملګري یې زمونږ د مقابلې خلک یې زمونږ د پرې خلک یې راځئ یو غرض سره درې واړو صحابه درې واړه کافران مردار کړل او حضرت علی رضی الله عنه وی د قیامت پر ورځ د ټولو نه مخکې به زه الله ته په کونډو پروت یم په دې کونډو به دغسې پروت یم او زه به الله ته ویم چې الله دا آیت تا زمونږ په حق کې نازل کړی دی